د رئیس الوزرا د کابل له هوایي میدان څخه تر ارګه پورې په استقبالیه باندې څومره مصرف وشو؟ سلګونه کسان د رئیس الوزرا استقبال ته له ارګ څخه راغلي وو. په دغه استقبالیه کاروان کې اووه بي ام ډبلیو آر 850 آر ټي موټر سایکل او 11 مرسیډیز بنز اس کلاس موټرې شاملې وې. د کابل هوایي میدان او ارګ ترمنځ 6.2 کیلومتره مزل دی. یو بي ام ډبلیو موټر سایکل په 6.2 کیلومتره مزل کې 250 میله پټرول مصرف کوي، او که دغه رقم موږ په اوو موټر سایکلو باندې ضرب کړو 602 افغانۍ پټرول مصرفوي. یو مرسیډیز په 6.2 کیلومتره مزل کې 1 لیټر پټرول مصرفوي، او که دغه رقم موږ په 11 مرسیډیز موټرو ضرب کړو 1410 افغانۍ مصرف کوي. دغه لاندې هواري شوي سرې قالینې 10 فوټه اوږده $55 قیمت لري. که افغانیو ته یې واړوو 4466 افغانۍ کیږي. دا صرف د 10 فوټه قالینې قیمت دی. امکان شته د دې نه هم اوږده هواره وي. دغه سرسریز حساب تقریبا ټوټل 6588 افغانۍ کیږي. د نوموړي استقبال ته لوړ پوړي وزیران هم راغلي وو، نو معلومه خبره دا ده چې هغوی سره به هم خپل لاو لښکر او کاروانونه وو. د ځورېدلي ملت مشره، نن د 3 شهیدانو پلار د ورپاتې یتیمانو د نفقې پیدا کولو لپاره په لاسګاډي کې آیسکریم خرڅوي. د 20 میلیونه انسانانو په غوښو د جوړ شوي نظام مشره، ستا د 6 کیلومتره مزل مصرف باندې د لسګونو کونډو یتیمانو کورنیو نفقه برابریږي. نو د ملت مشره، داسې بې معنا مصارفو ته هیڅ ضرورت نشته. د زړه له تله هیواد ته کار وکړئ. والله بالله دا کړېدلی ولس به مو له ډېره خوشحالۍ نه په سر ګرځوي.